شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. خامخا کېدون کې دی سده هغه خامخا کېدون کې او ته معلوم دی چې سده هغه خامخا کېدون کې سمودیانو او عادیانو هغه ناسا پراتلون کې آفت دروغ غنو. نو سمودیان یوې سختي حادثه هلاک کړل او عادیان په یو سخته طوفاني سیلۍ سره تباہ کړي شو. الله پاغوی باندې دغه طوفاني سیلۍ پرلی پسې وشپه او اتو ورځې او چلولا. کته هلته وې نو لیدلې بدیوي چې هغوی هلته داسې پراته دي لکه چې هغوی د کجورو زړې تنې وي. آیا استاد د هغوی نه څوک بچوي پاتې په نظر راځي؟ او همدا غټه غلطي فرعون او داغونه مخکینو خلکو او لاندې باندې شو کلو کړه. هغوی ټولو د خپل رب د رسول خبره اونه منله. نو هغه ډېر په سختۍ سره هغوی راونیول. کله چې د اوبو طوفان د حد نه واوړېدو نو مونږه تاسو په کشتۍ کې سوارو کړی وای د پاره د دې چې مونږه دا واقعیا تاسو د پاره یو عبرتناک یادگار جوړ کړو او یاد ساتونکو قګونه د دې یاد محفوظ وساتي. بیا چې کله په سور کې یو ځلی پوکې اوهلی شي او زمکا او غرونه اوچت کړي شي او په یو وار سره ریزه ریزه کړي شي نو په دغه ورځ به هغه کېدونکو واقعیا راشي. په دغه ورځ به اسمان اوشليږي او د اسمان تړون به سس شي. فرښتې به د اسمان په غاړو باندې وي او اته فرښتو به په دغه ورځ تا د رب عرش د ځان د پاسه اوچت کړي وي. دغه ورځ به وي چې تاسو به پیش کړي شئ. ستاسو یو راز به هم پټ پاتې نشي. په دغه وخت کې چې چاته خپل عمل نامه په خیر لاس کې ورکړي شي نو هغه به وایي راشي وګورئ اولولې زما عمل نامه. زه په هیدم چې ما ته خپل حساب ضرور میلاوي دن کې دی. نو هغه به د خپل خوخي په عيش کې وي. د اوچتي مرتبه په جنت کې به وي چې د میوه غونګو چې بتري لاندې زنګيږي. داس خلکو ته به ویل شي چې خپ مزه سره خوري او سکي د خپل هغو عملونو په بدله کې چې تاسو په تیرو شو ورځو کې کړی دي. او چاته چې خپل عمل نامه په ګس لاس کې ورکړي شي هغه بوایي اے کاش چې ما ته خپل عمل نامه نوې راکړې شوی او ما ته معلومه نوې چې زما حساب څه دی. اے کاش چې زما هغه مرګ کم چې په دنیا کې راغلی وو اخیری مرګ وې. نن زما مال زما په کار را نغې. زما ټول اقتدار ختم شو. حکم بوشي اونې سیدې او د دو په سټ کې پټای واچوي. بیا دې دوزخ ته وردیکه کړي. بیا دې په اویا لاسه اوګه زنجیر کې وتړي. دنه په لوی الله باندې ایمان راوړو او نه خلکو ته ترغیب ورکوو چې مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. نو په دې وجہ نن نه دلته د دسو غمخار دوشتا او نه د دې د پاره د زخمونو د نو نسیوا بل سو خوراک شتا چې هغه د خطاکارو خلکو نسیوا بل هیڅوک نه خوري. بس نزو قسم خورم په هغه سيزونو چې تاسو وینئ او په هغه سيزونو هم چې تاسو نه وینئ. دا د یو رسول کریم قول دی د چا شاعر قول نه دی. تاسو ډیر کم ایمان راوړئ او نه دا د چا کاهن قول دی. تاسو ډیر کم غور کوئ. دا د رب العالمین د طرف نه نازل شوه دی. او کچری دی نبی صلی الله علیه وسلم پخپلا د ځان نه جوړ کړي خبره زمون طرف ته منسوب کړي وي نو مونږ با د خی لاس نیولې وي او د د 60 رګ به مو پرې کړي وي. بیا به پتاسو کې هیڅوک داسې نه وي چې مونږه د دې کار نه منع کړي وي. په حقیقت کې دا د پرهیزګار خلکو د پاره یو نصيحت دی او مونږ ته معلومه ده چې پتاسو کې څه خلک دروغ غنون کې دي. د داسې کافرانو د پاره یقینا چې دا د افسوس سبب دی او دا بالکل یقیني حق دی. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل لوی رب د نوم تسبیح وایا.